چې تا سات مات خو بیرته وګورې پوزیشن به هم جوړ شي مړه بخیر مالک صاحب ښه یې ته ښه یې الحمدلله ښه پسې زمیندورای څنګه ستا د مړه نیکونه نه لګیا یو پوه شوې په ډېره ګراني وخت چې زه خو درته سم روکی له کار مې مړه یې سور شهر صاحب کوزبه شو کو وا تورې مورې به وکړې بس بیا دې څه یا مهرباني که څه خدمت منډه تلې ګوره ویه نشته ګوره ویه چې څه په زړه ارمان دی یاره دا ښه پسې ورکوي دا ګرونې کې چې ساعتونه کې مړه ترې راووایي یاره ملک صاحب که 50,000 منډه در سره ولې هفتې په کار ډېر به کوم ګوره هفته بعد بیا راکوې ښه انشاءالله ډېر به یې کوم وایي دا خونه نه ده مې ورته سات کړی حاجي صاحب طبیعتونه ښه وي تاسو ښه یاست ښه جوړې تکړه خوشحاله شکر الحمدلله بس ښه خپله ایران ځان نه خوښ کړه مړه یو جوړ کپړې په ټوپ باندې نه وي ورکې مړه الله خوشحاله کړه خوښه ده که صوفیانه رنګ به ځان له خوښ کړي صحیح و بس هغه شوګر چې روشي بس موږ خولو ته پیپېږو پوه شو که دا ملګري تیپون دی به چې کایوا جوړه ده خوښه یې که ډېرې خوښې بس جنت کې خوښه خوشحاله کړه مړه هسې چاټي خلک دی چې اپریدیان ښه خلک نه اپریدیان خو چې ښه خلک دي صحیح بخیر ښه یې جوړې برابر یې ټیک ټاک بخیر سلام شه ښه یې برابر یې ښه جوړې څنګه یې ښه شکر دی ګوره لاس ورځې وشي چې توپ پسې ګرځم راګرځم مړه 50,000 روپۍ مېر کړي یا خو راکړه که نه مړه ډېر دي قرضداري چا ویژلي خو ډېر دي که نه مړه څنګه قرضداري راکړه پیسې راکړه مړه ډېر وخت وشو مړه ډېر وي دا ګرانې ته نه کیسې چې موږ ګوتو راوړو چې پسې سره ګرځم به ډېر وي ګرانې به خپل کور کې مله پیسې راکړه ډېر وي که مړه انشاءالله مړه کښېنه ولا که راسره چې پیسې بدلې ایشه ما ورکول یو راکوي خلاصول بیا بل راکوي اول انډیوالان را سره کوي چې راکړه او خدمت ته یو داسې بیا پکې دشي راشي چې ما د عزتونه خبره راشي شه ما هسې چټیک شی راکښته حاجي صاحب مو علاقه ته اخیستی مو یو 50,000 ساعتونه یو کړل او بس نو خو مجبورې مې ترې راواخیستې مو چې سړی خفه نه شي بس ولګېږي خو ډېر دي ښېګڼه مې څه کړې ګوره پیسې راکړه ماشه ما که دغه دوکان نه راسره ووځې ولې ګوره څنګه به نه وځي مړه عایشه حاجي صاحب که تیز و محنت کړې که نه پرېږدې خو دې نه پرېږدم دا څنګه خوښه ما داسې شوه ښه صحیح شوه بس اوس خدای چې مونږ هغه جوړې راته ایلي وو پوه شې بس ښایه چې بس هفته په بازار کما کالن که څوک پیسې ورکوي هغه څوک به مایي څه شی وکړو ښه مسل ته لږ چینج ورته والا خیر کې یا څوک سپي وایه السلام علیکم وعلیکم سلام ستړی مه شې په خیر ښه جوړې تاسې خوشحاله ښه یې برابر یې ښه جوړې ښه یې شکر دی هغه وړه ښه یې ټول ښه دي الله دې ټوک ټاک یستی شکر دی هغه پیسو ټیم پوره شو پیسې خو راکړه ما کومه پیسې مړه چې ضمانت یې کړی و چې کومه مړه تاسو افریدو خو ضمانت تا کړه سر دا خو زولی و ضمانت تا کړه سر دا خو زولی بس تر کړې به یې نو اوس څه شی وکړو سړي موږ هم بل چا پسې ګرځو ځان نه څه شی جوړ کړه یا څه شو چېرته تللی ما ته څه به ده تاله اوسه پورې پیسې نه یار کړې ضمانت وکړه زه 100 روپۍ غواړم څه ضمانت ته افریدیان بس داسې شی کا چې بس الله عمل شه مونږ نه خدای دا خیر وکړه بس داسې شه ورګه چې ټلیفون ورته شه هلو ها څنګه چل دی چل دی ښه جوړه مړه ته دلې راشه هغه چنارګل دي کلي لا دلې راشه چنارګل دي لنګ لا هغه غم راغله پرېږدی ته راشه هلې راشه مړه و څه غواړي ته را خو شه که نه څه غواړي مړه راشه السلام علیکم وعلیکم سلام سرګینا ښه جوړې تکړه خوشحاله دغه ضمانت ته پرېږدیان دي څه شی وکړلو مړه سړیان دغه پیسو څه شی وکړلو دا ولیدو به سړی ماله راوستو نور چې دماغ خراب نه کوي بس دا ولیدو په دغه باندې زه چک ضمانت خو تا کړی دی دا څنګه ضمانت ته خولې را سره شړپ خوړلی و خو ما څه شی رانه وشو هسې خولې را سره شړپ وخوړو نو څه شی وکړو ما باندې خو اوس نه بودېږي دا څومره ګران څنګه باندې نه بودېږي پرون چې هغسې خیار باندې بودېږي ما باندې نه بودېږي په دا پېږو و که نه څه شی دی چې نه بودېږي را باندې دا باندې چک تا سره مه کار دی بڑا څنګه باندې نه کورن چې سه خار باندې بودی جوړی سره ویني څنګه ګردته هسپتال کې خرڅ کو